په مشهد کې د امام رضا په روضه کې پر دوو روحانیانو له برید وروسته ځینې داسې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې چې پکښې کې افغانان د ایرانیانو له لوري د شکنجې په حال کې لیدل کیږي. دغو ویډیوګانو د افغانانو سخت غبرګونونه وپارول. د کندهار اوسیدونکي وایي ټولې هغه کړنې د افغانانو اړیکې له ګاونډیو سره اغېزمنې کولی شي چې اساس یې زور زیاتی وي. د دغو کړنو مخه باید ونیول سي. موږ د ایران سره په تجارتي برخه کې او په نورو برخو کې ډېر راکړه ورکړه لرو، نو په دغه برخه کې شاید ستونزې رامنځته سي د دغو کړنو د لارې، نو د دې کړنو مخه نیول پکار ده او غوښتنه مو دا ده چې د دغو کړنو پر وړاندې یو جدي اقدام وسي. د ایران د حکومت لپاره پکار ده چې ځکه ګاونډی ملک دی باید زموږ د حکومت سره هغسې تعامل وکړي څنګه چې پکار دی، او عموما د افغانستان د حکومت لپاره د اسلامي امارت لپاره هم دا ضروري خبره ده چې باید د ایران د لوړپوړو چارواکو سره کښېني او بالاخره دغه کوم مشکلات یې رامنځته کېږي دغه مشکلاتو په وړاندې هغه کومه ستونزه چې هغه حل کړي. خو په کندهار کې خبریال او د یو رسنیز بنسټ مشر مرتضی خالقي وایي په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوي اکثره ویډیوګانې جعلي دي او ځینې کړي په دې هڅه کې دي چې د افغانستان او ایران اړیکې لا خراب کړي. اینها دسیسه ها و توطئه هایی است که از سوی دشمن اکنون بعد از 20 سال اشغال در افغانستان در فضای مجازی منتشر می شوند و به وضوح واضح است که این ویدیوها ساختگی است، زیرا مردم افغانستان و مردم جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت فریب این چنین دسیسه ها و توطئه های دشمن را نمی خورند. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو سوو ویډیوګانو وروسته ایراني چارواکو هم هغه جعلي وبللې، خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر ویل چې امریکا غواړي چې د افغانستان او ایران اړیکې ناسم لور ته بوځي. په کندهار کې د نړیوالو چارو یو څارونکی بریالی فیضي هم عیني نظر لري. نوموړي وایي امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره په دې هڅه کې ده چې افغانستان له ګاونډیانو سره د اړیکو په انزوا کې وساتي. خپل یو ستراتیژي بولم چې د امریکا د خوا څخه به ترتیب شوې وي تر څو د افغانستان د نوي حکومت اسلامي امارت پر وړاندې د ګاونډیو هیوادونو سره د تشنج او د تاوتریخوالي یو فضا رامنځته کړي تر څو هغه اوږدمهاله ستراتیژیک پلانونه چې اسلامي امارت په پام کې لري چې هغه د ګاونډیو ملکونو سره په ګډه باندې موږ بیا هغه پلانونو او ستراتیژیو ته رسېدلی سو د هغو مخه نیول سوې وي. که څه هم لومړی کې داسې ویل کېدل چې مشهد کې بریدګر د افغانستان تابع دی، خو وروسته ایراني چارواکو ویل چې بریدګر له افغانستان سره هیڅ راز اړیکه نه لري.